سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې زه غواړم د اوپرا نه خپله ریکارډ شوې انټرویو ترلاسه کړم. زه څنګه کولی شم چې دغه انټرویو ترلاسه کړم؟ ملګرو، هر کله چې تاسو اوپرا رد کړئ او تاسو سندیا ته غوښتنه وکړئ، نو طبیعي خبره چې تاسو وکیل نیسئ او د وکیل له طریق نه سندیا ته ځئ. وکیل تاسو ته ستاسو انټرویو د اوپرا نه اخلي او بیا تاسو ته تسلیموي. دغه د آډیو په شکل کې یعنی د غږ په شکل کې ستاسو ټوله انټرویو ریکارډ شوی وي. بیا دغه آډیو فایل تاسو ته ستاسو وکیل درکوي، تاسو هغه اورئ، په دغه باندې کار کوئ. که چیرې ستاسو وکیل تاسو ته دغه انټرویو نه درکړي، ریکارډ شوی انټرویو، تاسو کولی شئ چې خپل وکیل ته ووایي ستاسو وکیل ستاسو دغه ریکارډ شوی انټرویو لپاره غوښتنه کولی شي اوپرا ته، او تاسو ته دغه انټرویو راخیستلی شي. دا ستاسو حق دی او بالکل حتی اکثرا وکیلان چې کوم دي هغه بغیر ستاسو د غوښتنې تاسو ته ستاسو انټرویو د اوپرا نه اخلي او هغه اوري، هغې باندې هغه کار کوي ترڅو ستاسو دوسیه جوړه کړي، ترڅو ستاسو کیس لپاره په سندیا کې بیک ګراوند جوړ کړي، په هغې باندې کار وکړي، ترڅو تاسو ته آمادګي درکړي. نو که چیرې ستاسو وکیل تر دا دمه تاسو ته دغه ریکارډ شوی انټرویو نه اخیستي، تاسو کولی شئ خپل وکیل نه غوښتنه وکړئ او ترڅو ستاسو وکیل د اوپرا نه تاسو ته دغه ریکارډ شوی انټرویو واخلي. دغه طریقه کار دی ورور. ملګرو، ویډیو همدومره وه. که تاسو څه پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه همدلته په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه تاسو ته ستاسو د پوښتنو جواب درکوم. په مخه